أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. زمارونو د روجې متعلق د رمضان دا دو جمعې خبره مې ستاسو مخکې ذکر کړه. د رمضان د روجو ډېر برکات دي. د میاشتې متعلق بیان مې تېره جمعه درته کړ. یو یې دا غټ برکت دی چې د انسان نیکو ته توجه پیدا شي او د ګناه نه د انسان په زړه کې لږ نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي نو ډېر هغه خلک چې په روژه نه مخکې جومات په سترګو نه پېژني هغه هم جوماتونو ته راشي. داسې خلک چې یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي نور ورځو کې مانځله نه راځي، هغه ختمونه هم شروع کړي او تراویحو ته او ختمونو ته مدرېږي. دویم برکت د روژې دا دی چې د سړي په زړه کې الله طرف ته میلان پیدا شي او د خواهشاتو نه د سړي څه ناڅه نفرت پیدا شي. که ستاسو خیالي د روژې په میاشت کې انسان ته هر قسمه خوراکونه په کور کې حاضري، لیکن چې ده کې تر څو ایماني نو دی وایي نه. د ماښام بانګ وویلی شي او د روژه ماتې ټیم برابري او بیا هم خوراک ورته پروت وي، لکه صبر وکړه خیر دی دا بانګ یې وختي نه ویلی. دا د ده په زړه کې الله پاک یو شوق پیدا کړي او د خوراک او د څښاک او د خواهشاتو نه د بنده په زړه کې لږ نفرت پیدا کړي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې زمونږ دا طالبان وي تخلق باخلاق الله. یو مقوله ده، دا حدیث نه دی. بعضې حضرات ورته حدیث وایي خو د رسول الله مبارک حدیث نه دی، مقوله ده تخلقوا باخلاق الله، چې ځان کې د خدای پاک خوی او د خدای صفت پیدا کړي. نو د الله صفتونه خو مونږ ځان کې نه پیدا کولی شو او نه مونږ کې د اهلیت شته. خو څه ناڅه لکه الله خوراک څښاک نه کوي، محتاجه نه دی. خو الله اوبه نه څښي، تږي کېږي نه، دی ته محتاجه نه دی، نه خوراک ته نه څښاک ته نه جوسونو ته. دا الله دې ته ضرورت نه لري، الله د احتیاج نه پاک دی. نو سړی په ځان کې دا یو صفت پیدا کړي د پیشبني نه تر ماښامه پورې چې الله خو مطلقاً خوراک ته محتاج نه دی، خوراک نه کوي، زم دا ورځ دغه صفت ځان کې پیدا کړم. الله خو مطلقاً څکلو ته محتاج نه دی، څکل نه کوي، نو زم هم د پیشبني نه ماښامه پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کړم. او خواهشاتو ته الله محتاج نه دی او نه الله پاک دا جنسی خواهشات لري، الله د دې نه منزه او پاک دی. نو زه به هم د پیشمني نه تر ماښامه پورې د خواهشاتو نه ځان به وساتم. دقه رنګې د مارونو د ګناه نه د دروغ او د غیبت نه ډېر خلک پکې پرهیز کوي. او حضور پاک هم فرمایي الکذب والغیبة یفطران الصوم، چې دروغ او غیبت روژه ماتوي. بلې بعضې زمونږ سلف وایي چې بالکل که چا دروغ او روژه وي، روژه یا دروغ وي یا غیبت، روژه دوړه شوه ختمه شوه. خو زمونږ اکثر علما وایي چې نه، د همدې حدیث کې یو جمله رستو راغلې ده چې روژه ماتوي نه، خو د روژې برکت ختموي. ستاسو خیال و زمانو تاسو ته ما یو ټکې ویلی مې خوراک حلال دی، اوبه حلالې دي او د خپلې بیبي سره خواهشات حلال دي او د هغې نه ستا پرهیز دی، حلالو نه پرهیز دی. نو چې کم در باندې مستقل حرام دي، چې روژه شوه، چې غیبت شو، دروغ شو، چغلي شوه، خو به یقینا دې ځان ساتي چې حلال خدای وایي مه کوه، تعالی حلال دي د هغې نه دې پرهیز شو. نو حرام چې سړی کوي دا خو ډېر بېوقوف دی، ډېر قمقل دی. قیامت پر ورځ الله به ورته وایي چې د خدای ظالمه تا باندې خو ما حلال بند کړي چې کوم څیز مخکې وروستو حلال وه مې در باندې روژه کې بند کړو. نو چې هغه مخکې وروستو هر وخت حرام و، چې دروغ و، غیبت و، چغلي وه، بغض و، نو هغه دې بیا ولې کوو؟ نو روژه کې به د دې څیزونو نه زما وروڼو کمل ځان ساتو
نو دا روجه به زمون قیمتي شي، دا روجه به برکتي شي، او چې څومره د روجې لوی ثواب دی نو به مونږ حاصل. زمانونو یو خبره ذهن کې واچوئ، روجه هغه میاشت چې ته به په دې روجه کې ځان په الله بخې. بس لنډه خبره درته وکړم، دا د حضور پاک مبارک وینا ده. او که چېرته ځان دې په الله ونه بخل وي تاوان کې راځي. د روجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دقسې د منبر په دې لومبۍ پوړی قدم کېښود، هغوی به په درېیمه پوړی کېناستېدل. د حضور پاک د منبر 3 پوړی وې، په درېیمه به هغوی کېناستېدل. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حضور پاک د ادب او د احترام د وجې نه چې هغه په درېیمه نو زه به په 2مه کېنم. ادب احترام منه نه دي. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې نه ابوبکر په 2مه نو زه په دې لومبۍ پوړی کېنم، حضور پاک په 3مه او په 2مه زه به هغې احترام کوم، لاندې به کېنم، هغې سره ځان نه برابر وم. چې د حضرت عثمان صاحب زمانه شو نو هغه 3مې ته وخت، 3مې ته بهر کیفو په دې 3 په دې لومبۍ پوړی چې قدم کېښود نو حضور پاک مبارک وفرمیل آمین. دا زمونږ د ټولو سننو روایت، ټولو کتابونو کې سنن ورته وایي، هغې کې شته. بیا چې په 2مه پوړی قدم کېښود بیا وی آمین، او چې بیا په 3مه پوړی قدم کېښود نو بیا وی آمین. یو روایت کې داسې دي، یو مختصر دی یو مفصل دی. هغې مفصل روایت کې داسې دي چې صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله مونږ خو اواز دعا ونه ریده او نه م څوک ولیدل او تاسو آمین وایئ. آمین خو خلک هغې وخت کې وایي چې یو سړی خیره وکړي یا دعا وکړي نو دی وي آمین. آمین معنا څه؟ چې الله دا دعا قبوله کړي یا دا خیره چې چا کړې ده نو دا قبوله کړي. آمین عجب دعوتي، خدای زما دا دعا قبوله کړي. نو نه م څوک ولیدل نه د چا دعا او تاسو آمین ووې. نو حضور پاک مبارک وفرمایل وی جبریل علیه السلام راغی، نو چې ما په لومبۍ پوړی باندې قدم کېښود نو حضرت جبریل علیه السلام یو دعا وکړه او ما ورباندې آمین وویل. هغې وفرمایل دې ترتیب کې زه ګډوډېږم خو دا 3 خبرې دي. هغې وفرمایل چې کوم انسان د هغه په مخ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی پتا حضور پاک ته فرمایي څوک د نوم ستا والي او دا بل سړی په درود شریف ونه وي نو دی د خدای تباه کړي. رغم انف رجل ذکرت عنده، هغه انسان یا ذکرت عنده فی روایت چې ستا نوم د هغه مخ کې واغېشتلی شي او دی په آمین ونه وي دی د خدای هلاک کړي، تباه دي شي، دی د خدای برباد کړي. اوس در حضور پاک مبارک نوم چې یو مجلس کې واغېشتی شي نو زموږ علما لیکي دی به په لومبي ځل وایي صلی الله علیه وسلم، صلی الله تعالی علیه وسلم وعلى آله چې څومره ته ویلی شي تاله اختیار چې نوم واغېستی شي. او که په دې مجلس کې بار بار د حضور پاک نوم اخیستلی کېږي نو علما لیکي په لومبي ځل درود شریف واجب دی او په 2م ځل بیا مستحب دی. اگرچه زمونږ یو لوی فقیه دی کرخي هغه وی هر ځل واجب دی، خو خیر ساعات المجلس که ساعت واحده. حاصل د خبرې ده چې د پیغمبر مبارک نومونه 2 دي ښه، یو محمد او بل احمد، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. نو چې دا نوم واغېشتی شي نو په لومبي ځل درود شریف واجب دی او چې بار بار اغېشتلی کېږي په دا مجلس کې بیا مستحب دی. او که د پیغمبر مبارک صفت ذکر شي لکه رسول الله څوک وایي، نبی الله څوک وایي، نبی پاک، رسول پاک، نو درود شریف واجب نه دی خو مستحب دی، برکت یې دی. اوس درود شریف زمانونو د رمضان میاشت ته ډېر ثواب لري. د نورو میاشتو په نسبت د رمضان په میاشت کې 1 پاویا ثواب زیات لري. ها 1 پاویا لکه یو سړی 100 کرته درود شریف ووایي، 100 کرته نو د دومره ثواب وشو لکه د رمضان نه بغیر چې د 9000 کرته درود شریف ویلی. 9000 ته ویلی شي. د خدای نیکبختو د لوټ میاشت ده نو خلک وی راشه پیکاوړې ګرانې خرڅې که د خلکو جیبونه لوټ کا.
خلق دا معنا کوي شیدونه ګران خرڅ کړه د خلکو جیبونه به لوټ کې د لوټ دا چې ثواب لوټ کا زمونږ د علاوه چې نور څومره دینونه والا دي ښه د هغوی چې د عبادت ورځې راشي نو هغوی ریټ ارزان قانون دا دی بلکې بعضې ځایونو کې ګفټونه شروع شي او فری شروع شي او چا 30% ډسکاؤنٹ او څوک 50% ډسکاؤنٹ باقاعده په دکانونو یې لیکلي چې دا رعایت دی دا نور کله چې په څو شی میلاوېده 10% بارزان میلاوي ولې دا زموږ د عبادت میاشت عیسایان وګورئ تاسو لندن امریکا نه ځان خبر کې نو هغوی هغه خپل ریټونه ډسکاؤنټ ته راولي د عبادت میاشت او زموږ د قسم په خدای که زموږ د روژې عمر برکتي میاشت د عبادت بله شته دی موږ ریټونه اوچت کړي او بعضې خلک وایي مړه دې کې هر څه وځي راشه وباسه پکې هر څه پکې وځي ګډم پکې وځي او ګندم پکې وځي هر څه پکې وځي هر څه دې ووتل خو قیامت په ورځ به یې دنه خدای بیا وباسي ظلم به نه کوې مخلوق سره ریټونه ولې ګران دی رزق ستا رزق درې ریټ کې دی او که رزق الله سره دی لږه ګټه چې دې لږه کې خدای برکت ستا واچو قسم دې دا د هغه ډېرو نه ښه ده چې برکت پکې دی حلال ګټه په رمضان کې حرام ګټې په رمضان کې ظلم کې خلکو سره په رمضان کې زیاتې کې خلکو سره په رمضان کې ګډون کې څومره چې ثواب زیات دی هغه ګناه زیات دی څومره چې اجر زیات دی هغه په ګناه کې تاوان زیات دی جمعات کې ثواب زیات دی ګناه پکې زیات دی حرم مبارک کې ثواب زیات نو من یرید فیه بالحاد بالظلم نذقه من عذاب علیم که چا ګناه وکړ هغه له سزا هم سخته دا خو قانون دی د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا بعضې اوقات د عرفې ثوابونه پکې بعض اعمالو ثوابونه زیات دي نو ګناه هم پکې زیاته د هغې وبال هم زیات دی نو دا تاسو ټولو تجارت پیشه ملګرو ته او دکاندار ملګرو ته او ګاډۍ باندې چې څوک مال خرڅوي هغوی ته درخواست دی چې په روژه کې ګزاره وکړئ مخلوق خدا سره ظلم مه کوئ او زیاتې مه کوئ بالکل اوزي هر څه پکې اوزي په روژه کې د هر چا په زړه کې یو مازدیګر کې هر سړی وایي چې کور ته مې دا غونډه لاس ګاډۍ یوړئ او دا غونډه ګاډۍ مې یوړئ کور ته بیا خوړی نه شي خو هغه حرص دی انسان په خوراک باندې مازدیګري کې راشي نو چې څه په بازار کې مونی بس هر څه پکې خرڅېږي داسې به نه کوئ داسې به نه که خوراک هم تاسو ته ما مخکې ویلي کم کوئ او دویم دا دی چې ګزاره کوئ تاسو نو څه چې څوک په دې کې په رسول الله مبارک درود شریف زیات وایي د درود شریف خو ډېرې فایدې دي یو بهترینه فایده د درود شریف څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی د ما فرشتي دي مخصوص په دې مخ د ځمکه ګرځي هغوی چکر لګوي هغوی ته الله داسې یو علم ورکړی دی هغوی ته داسې یو طریقه الله ورکړې ده چې کوم ځای درود شریف ویلي کېږي نو هغوی ورته راشي نو ستا دا درود شریف په هغوی کاونټ کې وشمېري نو رسول الله مبارک ته ورسوي چې فلانکي د فلانکي دوی پتا دا د دومره درود شریف ویلي څومره لویه خبره من صلى علی عند قبري سمعته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د قبر خوا کې په ما څوک درود ووایي زه اورم ومن صلى علی نائیا ابلغته او چې څوک په ما درود شریف ووایي دی لرې وي نو ما ته هغه د فرشتو په ذریعه رسولی کېږي فرشتې باقاعده رسوي زمانونو د درود شریف هغه فضیلت او هغه ثواب به یو طرف ته کا لیکن چې د درود شریف د برکت نه تا درود شریف ووایې او د حضور پاک مخې ته یې فرشته ودرېږي او یې فلانکي د فلانکي زوی د تورنګزو کلي د عمرزو کلي د پېښور په تا نن سل کله ته درود ویلي دي رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحالي او په ګوان کې چې کومې فرشتې دي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما به څونه خوشحاله بلې په حضور پاک وی خوشحالېږي که مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه فضایل درود شریف کې واقع لیکلي د ترغیب دپاره یې درته دا واقعات د ترغیب دپاره د خلکو زړه کې رغبت پیدا شي یو سړی په لاره باندې روان و حج لته او پلار ورسره و دا پلار یې ناجوړه شو دی بیمار نو پخوا خو پیاده قافلې وې قافله ته لاړه او دا پلار او زوی دقسې دی پلار ته غریب پاتې شو
چې دا زما خو رسېدی نشم، پلار مې ناجوړه دی، بیمار دی، نشم بوتلی، نو یا که جوړ شو بله قافله کې به لاړ شم، او که جوړ نشو نو واپس به ځم. صاحب من دا پلار یې ناجوړ او قافله ته لاړه، ده د پلار خدمت کو، ناګانه دا پلار یې مړ شو، بیمار و غریب وفات شو. چې وفات شو ده پې د پاسه څادر واچو او نږدې خوا کې کلي و کلي ته لاړ چې خلکو ته ووایم چې زه خو مسافر یم او پلار مې مسافر دی او راشئ مهرباني وکړئ زما د دې پلار خدمت وکړئ. اوس خو بیا په فلین کوچ کې یو څه سوزکي کې به یو څه هغه زمانه کې خو دا نه وه کېده چې سفر کې به کم ځای څوک مړ شو ملته به یې دفن کوه، چې ما سره دا ولامبئ کفن دفن یې وکړي او جنازه راله وکړي او قبر وله وکنه. دی لاړ هغه خلکو ته اعلان وکړو، خلکو یې ډېره خلک کم ځای دی، وی دی فلانکي ځنګل کې یا دې ځای کې را سره پروت دی، وی مونږ درلو. دی چې راغې پلار ته، پلار خو پلاري، نو په مخ یې وله څادر اچولی و، نو چې څادر یې په مخ اچولی و هغه څادر یې ته اوچت کړ نو د پلار مخ یې د خر ګرځېدلی، شکل یې بدل. بس فورا د هغه څادر پې واپس ورغورځاو او دومره په ده هیبت راغی چې دی بېهوشه شو. چې خدای پاک اوس دا خلک به څه وایي چې ته مونږ د انسان جنازې له راولې که د خر را باندې خښې، خر را باندې لمبې، خر د قبر وباسو، دا خو زما هم بېعزتي ده او زما د پلار هم بېعزتي ده. زما وروڼو الله په دې قادر دی. ګورې قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لقوم لا يعقلون. دې کیسې دی الله وایي داسې به کوو چې بره در باندې عذاب راوله راوستي دی الله ګلی راشي دا د بر عذاب دی که دا ډرون حملې او د جزونو نه چې دا کېږي دا د بر عذاب دی که دا باران او دا طوفان او دا واورې دا د بره نه عذاب دی که دا چې کله سیلاب راغی د باران او دا دنیا پلونه یې مات کړه دا د بره نه عذاب دی که او من تحت ارجلکم زلزله به راشي ځمکې به وشلېږي یا دا خلک دا بمونه په ځمکه کې خښی دماکې به شروع شي دا من تحت ارجلکم دی او یلبسکم شیعا او یا به یو بل سره اختلاف دی یو ته بل ته دشمني به جوړه شي او بل به وجري. دا درې عذابونه دي زما وروڼو د رسول الله مبارک په دعا باندې چې کله وي دا من فوقکم خدای وي دې نه خو زما امت ساته دې سره ټول تباه کړي وی ښه دا به نه راځي ایکا دوکا به راځي خو امت من حیث الامت به نه ختمېږي او چې د لاندې نه عذاب وی الله د دې نه اعوذ بوجهک ستا په مبارک ذات د دې نه امن نیسم زما امت دې نه بچ کوه ایکا دوکا به راځي خو امت به نه ختمېږي. او په حدیث کې څه راځي حدیث کې امدا راځي وی زما په ګوره دا څومره ښه وی ایکا دوکا به راځي ګورې او یلبسکم شیعا وی دا آسان دی خیر دی یو بل وجل دی سره امت نه ختمېږي خو یو عذاب خو به خامخا راځي موږ ګناهونه کوو لیکن حدیث ته اوس غوږ کېږه رسول الله مبارک فرمایي وی زما په امت کې به یو څو عذابونه راځي من حیث العموم بني خو بعضې ځای کې به راځي ځکه د حضور پاک په دعا باندې د امت نه من حیث العموم چې په ټول امت یو شان راشي ابني خو بعضې ځای کې به راځي ابسي الله اکبر قصف یا قذف ګلی به ورېږي کاڼي به ورېږي په بعضې ملکونو کې کاڼي ورېږي کاڼي دا ثابته ده چې کاڼي به رانه ورېږي ګلی به ورېږي او بل به څه کېږي مسخن شکلونه به مسخ شي طالبان پکې څه تعویل هم کوي لیکن ظاهري شکلونه به مسخ شي مسخ دا دی چې د انسان دا شکل به داسې ښکاري چې مړه لکه داسې بد شکله غوندې دی دا خو ټیک ټاک وایي چې بوډا شو دا شکل یې بل شان شو او یا به شکل د څاروي په شانتې شي د بیزو په شان به شي ولې پخوانو امتونو کې الله نه دی کړی خو ایکا دوکا دا به کېږي دا د رسول الله مبارک حدیث دی د بره نه او خسف ځمکه به وشلېږي ما د تېر وته ځمکه به وشلېږي زلزله به وشي لکه د مانسیرۍ علاقه کې چې څه موده مخکې راغلی او مسخه به راشي او قذفون د بره نه به ګلی او د باران او د ډرون حملو په شکل کې راځي او دا به کله راځي دا به کله راځي رسول الله مبارک فرمایي دا به هغه زمانه کې راځي چې د ثروت سامان زیات شي
معازف او دمې او دمتوب او ګډاګانې زیاتې شي. وایه که نو زیاتې دي که نه دي زیاتې؟ پخوا خو به سینماګانې په پېښور کې خلک به تلل او ما ته یاد دي بعضې کسان د دې سینما د کتو د فلم د کتو بلد وو نو ماسخوتن ناوخته به یې فلم وکتل راتلل به په سر به څادر اچولو چې څوک مې ونه ویني او خلکو به پېغور کړو د پلار فلم او سینما لدي هغه سینما نن د هر چا کور ته دننه را رسېدلی کور ته نه مړه ټي وي به کور لګېدلي وو موږ به ویل که ټي ویګان مات کې ختم کې او دا ډیشونه ختم کې ابه کور کې یو لګېدلی وو چې سړی به کور کې نه ښځو به کته او چې ښځې به کور کې وې نو سړو نه وې نو ښځو سړو به کته یو بل مخکې به هم نه کته اوس جینۍ سره ځان له ټچ موبایل دی ولک سره ځان له دی هغه ځان له فلم ګوري دی ځان له فلم ګوري ځان له د ښځو تصویرونه ګوري جینۍ ځان له د هلکانو تصویرونه ګوري او ګندونه پې ګوري سینما او فلم او د سرود سامان او د ګډا سامان کور ته او د هر چا جیب ته راغی که رانغی رسول الله مبارک فرمایي د قیامت په نښو کې دا نښه ده اشراط الساعه د قیامت په وړو نښو کې ده او دې نه پس به یو سور باد راځي انتظار کوئ او دې نه پس به د خلکو شکلونه بدلېږي انتظار کوئ الله خو قادر دی په دې ځان وساتئ په رمضان کې چې څومره ملګري یې دا موبایل د ښه دپاره استعمال کوي ګناه دپاره مه استعمال د علماو بیانونه پې واورئ که نعتونه پې واورئ تلاوت د قرآن شریف پې واورئ بیا په رمضان کې ته فلم ګورې په رمضان کې ته په دې باندې بیا بدعملي ګورې الله نه معافي وغواړو الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي الله دې معاف کړي نو د هغه شکل بدل شو دې پرېوت بېهوشه چې کله بېهوشه پرېوته دې په دې بېهوشۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ملګري ورسره دی هلک ته وایي چې ولې بچې خپی ولې برخوردار څه چل دی خپی وایي دغسې پلار مې مړ شو په سفر کې حج روان او شکل یې د خر ګرځېدلی دی رسول الله مبارک ورته په هغه بېهوشۍ حالت کې وایي کوم دی وایي دا دی وایي مخ دې کولو که مخ یې کولو که نبي علیه السلام مبارک په لاس راخ کو شکل یې خشته شو او انسان په شان شو واپس د پلار شکل او د هغې نه ښکلی شو د نبي علیه السلام نه تپوس وکړو ورته وایي دا الله رسوله دا خو ډېر لوی احسان تا موږ سره وکړو دا خو زما پلار د بېعزتۍ نه بچ شو دا خو تاسو څه خبر شوی دې ټکي ته غوږ کېږدئ دا ګورې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي تاسو څه خبر شوی وی ستا د پلار به روزانه دا ډېر بد عمله و ستا پلار ګناهګار و نو خدای پاک وله دا یو سزا وه رسوا کوي خدای کله کله خو ده به روزانه دروز شریف وي ما ته به ماښام هغه دروز شریف فرشتو را رسول چې فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي دومره دروز شریف وای وی نن د ده دروز شریف راونه رسېدل نو ما هغه فرشتو ته وی چېرې د فلانکي خو به روزانه درود راتلل او نن یې راونه رسېدل دا ولې وی هغې راته وی چې هغه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی چې مدد یې وکړې بیا ما ته څه محتاجه دی وی شکل یې د ګناه د وجې نه بدل شوی دی مدد یې وکړه نو زه راله به هغه مدد مې ورسره وکړه دې ته د رسول الله مبارک معجزه وایي ښه څه ورته وایي معجزه هغې ته وایي چې د عام عادت او عرف نه برخلاف د پیغمبر مبارک نه داسې یو کار صادر شي چې عقل یې نه مني دا په ژوند هم دی او د وفات نه پس هم دا معجزات شته زما وروڼو دا د درود شریف برکت چې دې راویښ شوې کتل پلار یې واپس سم شوی و مخکې نه هم خشته شوی و او رڼا یې کړې نو درود شریف کې ډېر زیات برکت دی او فضیلت دی په دې رمضان کې چې څومره ملګري یې نو کم از کم یو 200 پیرې 1500 ما ته مخکې ورځو کې یو سړي ټلیفون وکړو ویزه شواروز کې 15000 کرته درود شریف دا څومره لویه خبره یو بل ټلیفون وکړو ویزه 10000 کرته ویم مې 10 سره څنګه وی وی تاره مې اورېدلي دي مختصر درود هغه ویم مې کوم یو وی وصلی الله علی النبي الامي وصلی الله علی النبي الأمية مختصر درود وصلى الله على النبي الأمية تسويه وذل وصلى الله على النبي الأمية مختصر درود شريف
دا خو په یو سات کې بلا ویلې کېږي. او که درود ابراهیمي وایي چې دا کم مانځه کې دی اللهم صل ځان له درود دی، اللهم بارک ځان له درود دی، دا کې دا خو ډېر ښه شو. عالم پکې راغی، اولاد هم راغی. نور درود شریف چې کوم کې اللهم صل لفظ دی بس دا درود شریف دی. رمضان کې خامخا په دې الفاظو باندې عمل شروع کې. درود شریف ډېر زیات فضایل دي. اب چې بل وخت په درود شریف مستقل جمعه بیان درته وکم ان شاء الله. خو دلته کې به صرف دومره ځان پې کې چې رمضان مبارک میاشت ده، نو مهرباني وکړئ درود شریف پر رسول الله مبارک ټول وایي. ها دا خامخا وایي. الله وینو ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله وی زبم په دا الله کا درود شریف دا خدای رحمتونه زما فرشتي وای، نو تاسو مر باندې درود وای حضور پاک. نو چې څوک درود نه وای نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی دې خدای هلاک کی ما وی امین. واه واه. نو پیغمبر مبارک نو واغښتل څوک درود نه وی تبعید ده وی پدوی ما پاولای چې مکل خپکه خاودا. نو جبرئیل علیہ السلام سوې وی چې چا مور او پلار جم دی وی یا دواړه یا یو او دې د هغوی دومره خدمت اونکي چې ځان په جنت ته ورسوي. داسې خدمت به کوي چې د مور او پلار په ذریعه ځان جنت ته ورسوي. او که داسې ونه کړل دې د خدای هلاک کړي ما وی امین. او ټینګ شي. خیره چا کړې ده؟ جبرئیل علیه السلام. جبرئیل علیه السلام په ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته ده چې قرآن یې راوړی دی او پیغمبرانو ته به یې وحی راوړی. ټولو فرشتو کې مقدسه فرشته جبرئیل علیہ السلام. جبرئیل علیہ السلام خیره کړې ده ماشاءالله. او امین په چا ویلې دی؟ حضور پاک. نو چې پیغمبر مبارک په یو شي امین وایي وایا نو دې کې د نه قبلېدو څه کېدی شي؟ دعا چا کړې ده خیر امین په چا ویلې دی؟ نو د مور او پلار چې د چا جمدي وي که دواړه یې کوي نو خدمت به کوي، هغوی به خوشحاله وي. او که د نه خپه لاړل غرق او تباه شوې برباد شوې نه به خپه کوی مور پلار. ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي، دی وخته ورسېږي بیا به ته هم کنځل کوي. زما پلار دی نو څه ورسره وکړو زیاتې کوي، زما پلار دی نو دا څه کوي مړه دوڼی دی راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو. د ښځې خپل حق دی ګورې دا م یاد وساتئ. بعضې خلک دلته هم غلطي کوي. دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی. د مور او پلار د پاره به ښځه نات ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري. الله خو ویني که نه سته، ستا هم خور شته که نه، ستا هم لور شته، ستا هم څوک شته، هغه به بیا البدل هغې نه وباسي. لیکن د ښځې د پاره به مور او پلار هم نه پرېږدي. مور او پلار احترام پکې، قدر پکې، عزت پکې. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوي خكتك رسول الله مبارك. او دوا چې الله یو وخت د ماشوم په ما دي مور او پلار ډېر رحم کړی دی. الله اوس دې قابل رحم دی، ته پې رحم وکړه، دعا وله وکړه. کنځل کوي نو کمزوری دی غریب کنه، سترګې کمزورې نه دي، موږ سترګو ته چشمې اچولې دي. غوږونه کمزورې نه دي، هغه شی واچوي ګلسون ماشین. خوله کمزورې نه ده، غاښونه نشته، حروف سم نشي ویلي. خپې کمزورې نه دي، بې کونټی نشي ګرځېدی. زړه کمزورې ډاکټر وایي. نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي. غصه ورځي بنده په معمولي خبره غصه ورځي، بې ځایه به غصه وکړي. خانده ورته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده. وی یو سړی زوی سره ناست و، دا بوډا دی او دا زوی هلک دی. نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي؟ په دیوال یو قارغه ناست. هغه ورته وی قارغه دی. نو بیا ورته بابا څه دي؟ نه بچی دا څه دي؟ دا پلار ورته وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي؟ وی قارغه دی. بیا ورته بچی څه دي؟ وی قارغه دی که نه؟ هسې غصه شو ورته. بیا ورته بچی څه دي؟ وی په سترګو ړوند دی، شل ځله خو مې راته وی قارغه دی که نه؟ پلار ورته بچی ستا نه مخکې ما لیدی و چې قارغه دی، خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه. دقسې ته زما په غېږ کې وي او یو قارغه په دې دیوال کېناسته، را یاده شوه. نو تا ما ته بابا څه دي؟ ما وی قارغه دی.
تا وی سدي مې قارغه دی، تا وی ها مې قارغه دی، تا وی سدي مې قارغه دی. چې څومره تا تپوس کو ما به د خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکې ما به د خوله ښکلوله او که نن مې د دریم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې. هلکه داسې ده که نه؟ بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي. نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه سوي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړو. وایي داسې که نه وایي او پلار بس دا ګډې وډې دا نه پوهېږي اوس د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچیه دماغ کار نه کوي. ستا دماغ کار کوي چې پلار پسې سپکې وي، ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي، ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې څنګه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کړي، قسم مې راته وکړه. دا زمونږ فقهاو لیکلي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره درته ویل. غالب ګمان مې راته وویل د باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي. وی دې جومات کې به هغه دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دې زمونږ په دې بادرخیلو کندې کې کور وی راتلم وی په دې لاره کې یو سړي پلار راپرځولی او لته به یې ورکول. په الله باور وکړه چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا دې مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکول او ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی په سینه والا وی ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی. وی زه رالم وی ما هغه زوی ته پاسه خوارشه پلار دی ډېر ظالمه بوډا دی. وی پلار یې ما ته وی چې مولوي صاحب ودیلېدو دغه چل را سره وکړو. وی ما ورته پلان کیه هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکه هم پېژنم خو بدله چې دی نومه ده. وی ما ورته چې یاد دي پلان کیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی راپرځولی په دقه ځای تا خپل پلار راپرځولی په دقه ځای یو لیش دی فرق نو او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ویلي دي که نه؟ دا به مولوي صاحب زمونږ وی په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار راپرځولی په هغه ځای دې خپل زوی راپرځولی او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه واقع ورته دا نه پاتې کېږي بس دا به وځي. دا مه وایه چې زه خو دې وخت کې په هینډ تینډ کې یم او زه خو بس ځوان یم او زه به د ښځې مخکې پلار سپک کم او مور به سپکه کم. دا ټایم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدې هم په دې مخ مې لاړې وتو او مور پلار سره خلک خو مور خو بیا پرېږده وه خو سپیره نن سبا بوډا شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختم که جامې د لینځي او کټوی د له پخوي نو مور ده او که دا کارونه نه کوي نو اسم نه ده. بعضې خلکو نه اورم چې زما پلار ته دا وه بعضې خلکو نه اورم چې زما مور ته دا وه دا ښه خلک مور پلار څوک کم دی. ما په خپله یو انسان دام درته خپل نوم نالم ما یو مور بیواله او ډېره زیاته بیواله او داسې بیواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځولې په ځمکه ما ورسره بیا خبرې هم بندې کړې وې نو ما ته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړ دی مور هم مړه ده هغه بچی هم مړ دی مور هم مړه ده بچی هم مړ دی یو ګواه شته او یو ګواه اوس هم شته. ما ته مولوي صاحب د پلانکي تپوس ته کې مې ورکې که خدای راته بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را لاسو درګړي تلې ده او ظالم به راغویشتلی او هغه نوې تماشه وکړه که نه مې سو لیوني سپي چې چلی و وایي د خېټې نه یې د کوتري چینګار راوځي د سپو. په دې به زه بیان کوم د مور او پلار په حقوقو خیر دا مې مختصر درته وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښوده نو څه ووی جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور او پلار وي دې به یې قدر کوي خدمت به کوي ځان به په جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي. رسول الله مبارک په امین ویلي بل چا نه حضور پاک زما وروڼو چې څومره دلته ناست یې د مور او پلار قدر وکړئ کوئ به که نه جم دې وي د چا مور پلار که یې وي که ته خپه یې راځی یې کوې لاړ شی والا ما ته یو ځل یو سړي وي پلار رانه خپه دی ما سره په جرګه لاړ شي په پلارانو څوک جرګې نه کوي په مخ
جرګه کې خبره روانېږي. زه به هغه ته وایم ابو دوی دا کړي دي دا کړي دا کړي دي، نو بیا به تا ته وایم ته وایې نه دا دي، دا روانېږي. ورشه په خپله او د هغې کې ورسره د مینې سر کېږده او یې بابا معافي غواړم. ابه د یو څپېړه دوه ووایي او درې نورې م راکړه. ابه وایي تا دا کړي دي بس خو غلطي مې کړې معافي غواړم. یاره که معافې یې نه کړې وایي ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي. مې ته د ما په دې فارموله عمل وکړه. سبا راغې ما ته وایي مولوي صاحب خو بل شان و، خلک مې لېږل نه یې معاف کړم، خو چې ورغلم او غېږ کې مو ته سر کېښوده او وایي هم را سره په ژړا شو، زه هم ژړا شوم. وایي روچت یې کړم او په مخ یې دواړو طرف ته ښکل کړم. واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې د ما بچی شته، د ما ورسره څونه مینه ده. دې ته څوک نه ګوري چې د ما دا بچي د ماشوم لویوم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي. نو ما زه بل چا لوی کړی یم که نه، ما سره بل چا خواري کړې ده، ما سره بل چا محنت کړی دی. داسې لوی خو ته نه راغلي دنیا ته. لوی مسله دلته یو مسله دلته جوړېږي ادا چې د ښځې او د مور میانځ کې بعضې وخت کې جنجال راشي. نو بعضې قمقل د ښځې په طرف شي نو مور سپکه کي، بعضې د مور په طرف شي قمقل نو ښځې بېعزته کي. نه داسې به نه کي. د دواړو خپل حقوق دي، ته به بینابین اوسېږې. داسې طریقه به کې جوړه راوړه، اتفاق راوړه، اختلاف مه پیدا کړه. نه یو خوا پوره او نه بل خوا پوره، د دواړو خیال ساته، قدر کوه. او که جوړه نه راځي بیا لکه ښځه د ښځې بیالول در باندې حق دي د خدای په نس. بیل کور ورکول حق دي در باندې په شریعت کې. شامي وګوره، عالمګیري وګوره، دا نه لکه. او که دا ښځه ستا د مور او پلار د حقوق ذریعه ګرځي، دا ښځه نافرمانه ده، د شریعت خلاف کوي، بیا به طلاق هم ورکولی شي. رسول الله مبارک فرمایي که مور پلار ته وي طلاق ورکړه، طلاق هم ورکولی شي. په هغه صورت کې ورکولی شي چې دا ښځه ستا د مور او پلار نه د عقیدو ذریعه ګرځي، د شریعت خلاف کار کوي، مور او پلار درته سپکوي، بیا هغه بیل صورتونه داسې به نه کوي. چا نه مور او پلار خپوي څه چل وکوي لکه رضا کوو که نه. او که د چا نه قبر ته خپتلي بیا به څه کوې. او دا کېدی شي قبر لی ځئ، علماو لیکلي دي قبر لی ځئ، قبر له تلاوت کوئ ثواب وربخئ، 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخئ، ذکر وکئ ثواب وربخئ، نیکي وکئ ثواب وربخئ. نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای راضي کړي. دې وخت کې هغوی محتاج دي نیکو ته، که نیکي دې وکړه ورو دې به خلک خدای به دې معاف کړي. درېیم څه دي؟ وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام سو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راله او د دومره عبادت اونکه چې ځان په الله وبخي ډېر خدای هلاک کړي. مې چې امین وایه اوس څونه عبادت به کوې، دونه به کوې چې ځان په خدای وبخې، دونه به کوې. او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې. او که دومره عبادت دی اونکه چې ځان په خدای وبخې، نو خیره چا کړې ده؟ حضرت جبریل علیه السلام. آمین پې چا ویلی دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او خیره کوم ځای شوې ده؟ په جومات کې د پیغمبر مبارک په منبر شوې ده. ماشاءالله وړه خبره. مسجد نبوي کې شوې ده، په منبر الرسول د حضور پاک په منبر شوې ده. او مقدس شخصیت خیره کړی ده، او مقدس شخصیت په آمین ویلی دی. اوس هم خوښه خپله داسې عبادت وکړه چې ځان په الله وبخي. ځکه خو درته وایم چې ختمونه وکړئ پکې. الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراوو کې ختمونه شروع دي الحمدلله. او چې کوم کې نه دي شروع کړي حافظان الحمدلله ډېر دي. او قاریان خو پخوا زمونږ په کلي کې ما ته یاد دي 2 حافظان زما د یادو، یو حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي، او یو حافظ اسرائیل حافظ صاحب د هغوی رترز وی عبدالرب مولوي صاحب مولانا عبدالرب صاحب دې رور الله دې مغفرت نصیب کړي. دا 2 نمبر به پې نو. بیا د جورې حافظ صاحب باباجي زمونږ شاګردو هغه به دلته ختمونه کول. اوس دومره حافظان دي د خدای پاک فضل او کرم دی چې زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی. الحمدلله هر کلی کې شکر دی حافظان ډېر دي. نو فایده ترې واضح کړه. نو د ورځې هم خوب او د شپې هم خوبونه، هر ټیم خوبونه. عبادت وکړئ ښه، تهجد پکې خامخا وکړئ.
او یو بل عبادت دی اپا کیو کې چې هغه ته صلات تسبیح ویل کی. نو زمانونو دا اخیری او خبره درته کوم ادا ده چې تاسو مهرباني وکړئ او صلات تسبیح وکړئ. صلات تسبیح ما خولې تاسو ته بار بار صرف مختصر به درته ویم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر ته حضرت عباس رضی الله عنه ته د ترو د حضور پاک مبارک او ډېر زیات محبت یې ورسره د خپل تر سره د خلکو محبت یو ځل حضرت عباس رضی الله عنه راغی نو حضور پاک مبارک ته د بعضې ملګرو نه ګیله وکړه وی د الله رسول وی خلک زمونږ هغسې خیال نه ساتي. بعضې وخت د انسان په زړه کې چې خیال نه ګیله پیدا شي نو رسول الله مبارک په منبر باندې کېناسته او خلکو ته اعلان وکړو وی خلکه وی تاسو ته پته ده چې تره د پلار په ځای عم الرجل سن و ابیه د سړي تره پلار په ځای باندې چا چې زما تره خوشحاله کړ دی خوشحاله کړه چا چې زما تره خفه کړي ګوره دی خفه کړه او چې پیغمبر چا خوشحاله کړ نو الله خوشحاله کړو چې پیغمبر چا خفه کړ نو الله خفه کړ. او صفه خبره بده دا پوری یو خبره یاد شوه. یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړ د خلکو کورونه به جومات ته نو د کوټو د دروازو به جومات ته ناوی به جومات ته دغه ناوی جومات ته وي نو چې باران به وشو نو هغه جومات ته به اوبه راتلې. نو حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړ وی مهرباني وکړه ناوی بل طرف ته واړوئ ځکه جومات ته اوبه راځي خلک لمونځ کوي اوبه په جومات کې ولاړي ناوی مو بل خوا واړوئ. نو خلکو ناوی بل طرف ته واړولې نو چې راغی د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره د هغه ناوه نه یې واړولې. نو حضرت عمر صاحب له غوسه ورله چې زه خو امیر المؤمنین یم او ما حکم وکړو او ټولو زما خبره ومنله او الله قرآن کې اعلان هم کوي کنه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله واولی الامر منکم چې د الله تابعداري وکړې د الله د رسول وکړې او د بادشاہ بکې د کوم اسلامي بادشاہي نو دا زما حکم تابعداري ونه شوه. نو حضرت عمر صاحب سره یو لرګي په هغې هغه ناوه والا نه ویې غورځول وي دا ولې نه لر کړ دا ولې نه اخوا کړ. نو حضرت عباس رضی الله عنه ته چا ووایي چې ناوه خو یې درته په لرګي والا ویې غورځول هغه وی دا ناوه رسول الله مبارک ماله په خپله لګولې ما ځکه نه لګو د حضرت عمر خبر په سر سترګو خو ما چې دا کوټه جوړوله او دا ناوه مې کله لګوله نو حضور پاک مبارک په خپله راوخته او خټه یې ولګوله او دې ناوې ته یې ولګوله دا ناوې راله په خپلو مبارکو لاس ویښودې وه دې ته مې نه چې عمر صاحب ته پته ولګېده وی عباسه تا ما ته ویې ولې نه دا ما څه غلطي وکړه هغه ناوه چې حضور پاک په خپلو مبارکو لاسو هغې ته توپړې کړي دي او هغې ته بیا خټه یې ښودې ده او هغې یې لګولې ده دا ما نه څه غلطي وشوه وی راشه حضرت عباس دا واپس لګم ما نه غلطي شوې ده نو وی دا وبه لګو واپس وی نه داسې نه کړه نو حضرت عمر صاحب ورته ټیټ شو ټیټ او حضرت عباس یې په خپلو اوبو د پاسه سور کړ او یې بره وخېجه دا ناوه واپس ولګاو دا ردې سزا شو چې ما ولې داسې کړي. نو هغې عباس رضی الله عنه ته حضور پاک مبارک وفرمایل وی ای عباسه ای زما تره یا عمه تا ته یو تحفه نه درکړو یو ډالۍ نه درکړو یو بهترین شی درته نه ښیم داسې شی درته وښیمه چې که ستا ګناهونه د دریاب د زګ عمره یې الله بیا راته معاف کړي او ستا واړه او لوی او ستا پټ او ښکاره او زاړه او نوې ټول به راته خدای معاف کړي. ورته یې ویل الله رسوله ولې نه ویښایه دا صلات تسبیح وکړه نو بیا ورته حضور پاک مبارک وفرمایل وی که روزانه یې کولی شي نو روزانه که روزانه یې نه شي کولی هفته کې یو ځل که هفته کې یو ځل نه شي کولی میاشت کې یو ځل که میاشت کې نه شي کولی نو کال کې یو ځل او که کال کې نه شي کولی په عمر کې خو یو ځل نو زمونږ رمضان کې تخصیص نشته په حدیثو کې او مونږ رمضان کې خلکو ته ځکه ښایو چې په رمضان کې د صلات تسبیح وکړو دا امر ثواب شو لکه د رمضان نه بغیر چې د اویا کرته کړي دا ګورې په صحیح حدیث ثابت دی
دیکھیں یو حدیث ننے دا حدیث و ناقدین و جارحین دا اغوین دا روایت ثابت کہ دے روایت کمزور دنو بعض خلق باغی ردونه کی نا 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 دوی مضبوط روایت تے پڑیرو سندونو باندې دا منقول دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او تعامل دا امت پہ اغا وخنا اسا پوری شروع دو طریقی ہے ترمذی شریف کی یو طریقہ خوئی اغا دا دا چھے سڑے دا اغا طریقہ لگا مشکل دا دا عبداللہ ابن مبارک اکی کما طریقہ دا اغا من خلقو تخایو ابرتا ہوئی اغا یو پوٹی لگ بتاسو تا گرانشی دا سانا دا ادا دی کہ سلور رکاتو نفل نیت پوتا لی سلور رکاتو نفل عام سے علی سنگ نفل کئی نو چکل سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرکوے نو پینزل لسکرتبا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو روایت کے پکلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مبلاغ للی الا باللہ لیکن پا اکثر روایاتو کی دانشتا نو کہ یوزل دے پکی ہوئی خاک دیو نبی نم پروانشتا سبحان اللہ اخیرہ کی یوزل پکی ہوئی دیشی نو خدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پینزل بیا با اعوذ باللہ بسم اللہ قیرت نمخ کی بیا با قیرت ہوئی نو دا رکو دتلو نمخ کی بلس کرتا ہوئی سوشو لکا پینزل لسا و لسا پینزلیش نو بیا چه رکو تلار چه لس باو کده رکو تسبیحات بت مخ کی ہوئے بہتر ادا سدا کده نوی دا رکو تسبیحات دا غی پزی حسابی او خیر دا رکو تسبیحات مخ کی وایا نو لس زلبا ہوئے سوشو پینزل دیر نو چه دا رکو نپاسے او سمع اللہ لمن حمدا او ربنا لک الحمد ہوئے نو بیا با لس زلو ہوئے فولارا سوشو پینزل سلوے نو بیا با پڑھنبے سجدہ کی پینزل لس ہوئے نو پینزل پندوز شکر نو چی دوارو سجدو پا میانس کے کینی لس کرتا بود لس یو سجدہ کی لس دوارو سجدو میانس کے لس نو پینزش پیتا شو نو پا دویم سجدہ کے لس نو سوچو پینزا ہویا نو چی بیا سنگ پاسی دویم رکات تا نو پاول کی وہ پینزل لس کرتا ہوئے بیا با بسم اللہ وی اقبل قرات بشورو کی بیا مغزل طریقہ نو دا پا سلور رکاتو کے درے سوا پورا کیے گئے حضور پاک مبارک و تبخبل فرمائلو کی درے سوا ہوئے او کدے کہ سڑے خطا چھے و سجدہ سہو کئی نو آگے کے بنا ہوا ہے او کہ یو دے کہ سڑی نیر شی لکہ رکو کی دن نیر شو نو ورپسی جبل دے رغے کی شلو ہوا ہے ٹھیک شو خبر کر اول کی نیر شو نو رکو نمخ کی لس دی نو پینزل لس او لس پینزیش پکی ہوا ہے او شپیر بے پسو نو بعض خلق لاس کی تسبیح تسبیح تا ضرورت نشتا چھے نت لاس سے تڑلی مدے گوتے لزور ورکا وکا یو گوتے لزور ورکا او چھے پا ولالا باندے دا رکو نمخ کے وے دا لاسونا دی کنڈو سراو جنگا و دی زنگنونو سرا نو یو گوتے لزور ورکا پا سجدہ پروتے نو دا گوتے ری پلاسو گوتے ری پزمکا پرتی دی یو گوتے لزور ورکا دے سانا طریقہ دا نو صلاة تسبیح و تا ویم دیتا چے تسبیحات دی پکی خواہ نو دا بکا خیر انشاءاللہ و کم وقت چے نفل کی گی اغٹے میں کوئے سار مانزنا پس او مازیگر مانزنا پس مکوئے او نور خطو نور پریوتو دی دوال وقت کے مکوئے او باقی ار ٹیم کولے شے او زنانو تم دا بیان کے خواہ کوئے بے انشاءاللہ یو بلا طریقہ ام دا حدیث کے او خدا دا چے غلقا مشکل ہے بیداتا سوتا لگا سان دا عبداللہ ابن مبارک دا نقل کردی دا او ترمیزی کی مشتا نو دا لگا بہتر دا نو دا بسوالات تصویب انشاءاللہ العزیز وائیں دا روجی قیمتی کے ثوابونا پکے اکٹے دا اللہ ذکر پکے اکے درود شریف پکے ہوئے دا قرآن شریف تلاوت دیر زیاد ضروری دی کرے دا دا میاش دا نزول دا قرآن دا نو دا قرآن شریف تلاوت پکے پکاری چی من پکے دا قرآن شریف تلاوت دیر کو کہ نور سندری صورت فاتحہ ٹولو لورزی اللہ حمدو ندی قل هو اللہ واحد ٹولو لورزی اپکے وائے فضول خبرونا و گپ شپونا سجوڑے گی نو دا پکے سوک پکی گیمونا کئی پدے موبیلو ما یو گیم ما تا چاویز دا خو پی نپوئے گا ما خو یو شے دے سا پب جی وطا ہوئے طول خلق پا غم اختا کردے دے او ماوری دلی چاہ گئی کہ بیا سو پٹو پا ڈزے کئی پا بیت اللہ پا ڈزے کئی ہو پا نور مقدس و زینو پا ڈزے کئی اخو تبایی دا بیا او اسم دا گیمونا و دا سیدونا سب دیر خلق پا کہ سارنا لگیا جی تر مازیگر پوری پا دی گیمونا سب فیدر دنیا پا کہ سب فیدر و دا آخرت پا کہ سب فیدر تو خدای بندگانو اغا کارو کہ چرا دنیا فیدر آخرت تی پا کہ نہیں چرا دنیا خودی پا کی ہوئی کر
او دا خو د آخرت د فایدې میاشت ده، د آخرت د ګټې میاشت ده. نو انشاءالله العزیز که خیري زما په دې خبرو داسې نه چې بس وویرې او بس یېرې شي، په دې به انشاءالله عمل کوو. ښه انشاءالله صلات تسبیح درود شریف، او چې چا نه مور پلار خپئ نن به ځي او مور پلار به راضي کوي، او که راضا نه شو بیا ورځه بیا ورځه بیا ورځه، لکه تحفه ورسره ځان سره ډالۍ وړه او مور پلار له ورکوه چې خوشحاله شي. دعا وکړئ الہ العالمین ته به مونږ رحم و کرم